این فیلم کارکردهای برنامه ملی انکشاف منطقوی را در راستای بهبود زندگی روستاییان کشور از طریق ایجاد شوراهای انکشافی ولسوالی‌ها و حمایتشان به نمایش خواهد گذاشت. ملي سیمه‌ییز پرمختیایي پروګرام په 2002 میلادي کال کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت او د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام په ګډ نوښت سره جوړ شو. د ملي سیمه‌ییز پرمختیایي پروګرام موخه د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په دایمي توګه د بېوزلۍ کمول او د خلکو د ژوند د کچې لوړول، په تولیدي بنسټونو باندې د تمرکز له لارې کلیو ته برېښنا برابرول، د طبیعي زیرمو ساتنه، د ناقانونه وسلوالو کسانو خالي سلا کول او د خلکو اقتصاد ته وده ورکولو له لارې ډاډ ترلاسه کول دي. د ملي سیمه‌ییز پرمختیایي پروګرام د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ټولنې او د کلیو د پیاوړي کولو له لارې د ښه ژوند د برابرولو په موخه پایښت لرونکي او متوازنه اقتصادي پراختیا او ښه حکومت کونه برابروي، ترڅو خلک د دې ظرفیت پیدا کړي چې په خپله خپلې اړتیاوې او لومړیتوبونه په ګوته او حل کړي. اسم از غلامالدین حسینیار، خزاندار شورای انکشافی ولسوالی دوشی. ما می توانیم که تمام مشکلات‌های قریه‌جات شوراها را از طریق همین دفتر مشکلاتشان حل بسازیم. د کلیو پراختیا او بیارغونې کارونه په ګډې همکارۍ او د خلکو په ګډون ترسره کیږي. وزارت انکشاف دهات ابتکار امی عمل گرفت تا شوراهای انکشافی ولسوالی را در سطح ولسوالی ایجاد کنه تا بین قریه و بین ولسوالی یک ارتباط هماهنگی منظم به وجود بیاید و به می ترتیب آنچه ضرورت‌های مردم که در سطح قریه و ولسوالی از نقطه نظر انکشافی توسط خود مردم اولویت بندی میشد، این باید در برنامه‌های ملی حکومت افغانستان باید انعکاس پیدا کنه. یک مرد و یک زن فعال به نمایندگی از هر شورای انکشافی قریه ولسوالی مربوطه جهت اشتراک در پروسه انتخاب اعضای شورای انکشافی ولسوالی دعوت می گردد. در هر ولسوالی حداکثر 10 حوزه یا کلاستر تشکیل می شود. مردم حوزه ها را بر اساس معیارات چون نزدیکی موقعیت جغرافیایی، منابع مشترک، وابستگی های قومی و شرایط محلی تشکیل می دهند. ما از هر حوزه 2 نفر از برادرها را میخواهیم که به صفت نماینده به شورای انکشافی ولسوالی بیاید و 1 نفر از خواهران. نمایندگان علاقمند در هر حوزه خویش را کاندید که در نتیجه انتخابات 2 مرد و 1 زن جهت نمایندگی از کلاستر یا حوزهشان در شورای انکشافی ولسوالی معرفی می کردند. شوراهای انکشافی ولسوالی از اعضای منتخب هر کلاستر یا حوزه مجموعاً با عضویت 20 مرد و 10 زن تشکیل می شوند. هیئت اجرایوی شورای انکشافی ولسوالی که عبارت است از رئیس، معاون، خزاندار و منشی از بین 30 عضو شورا انتخاب می گردند. در مجموع 382 شورای انکشافی ولسوالی در سطح کشور ایجاد که در 124 شورای آن بعد از تکمیل یک دوره 3 ساله کاری انتخابات مجدد صورت گرفته است. علاوه بر ایجاد این شوراها، قانونمندسازی و نهادی نشدن آنان نیز یک امر مهم پنداشته می شود. زیرا این نهادها نه تنها مربوط به وزارت احیا و انکشاف دهات بوده، بلکه من حیث یک راه ورودی بالقوه برای تمام فعالیت‌های انکشافی در سطح ولسوالی‌ها به شمار می‌آیند. بسم الله الرحمن الرحیم. در سنه مخکې د ټولو سپینګرو په اجازه د رابطې یا د وزارت انکشاف دهات د راغلو مېلمنو په اجازه زه مرګ محمد د بیسود ولسوالۍ د انکشافي شورا رئیس یم. عملا تاسو ګورئ چې د بیسود میرګویلې په کلي کې چې دا کار روان ده، دا ډېر با کیفیته ده، ولسونو ته ګټه ده. دا د انکشافي شوراګانو سره قرارداد شوی. در بعضی از ساحات معروض به خطرات حوادث طبیعی، شوراهای انکشافی ولسوالی‌ها کمیته‌های مدیریت کاهش خطرات در مقابل حوادث طبیعی را ایجاد و استراتژی‌هایی را نیز در زمینه تهیه نمودند. یک تعداد از این شوراها دیوارهای استنادی، محافظوی و گبینی را برای حفاظت اسکان مردم و زمین‌های زراعتی در مقابل تأثیرات ناگوار حوادث طبیعی نیز اعمار نمودند. اسمم محمد قاسم، رئیس همبستگی خیریه سیاد. او این دیوال استنادی که فعلا ما مردم جور کردیم، از این تقریبا 130 خانوار از این سیلاب نجات پیدا کردند.
په ځینو ناامنو ولایتونو کې چیرته چې د دولت کارکوونکي نشي تللی، د ولسوالیو پرمختیایي شوراګانې د پروژو څخه د نظارت او ارزیابۍ په برخه کې د ملي سیمهیز پرمختیایي پروګرام سره مرسته کوي. د ولسوالیو د پرمختیایي شوراګانو ولایتي څیړنیز ټیمونه په خپلو ولایتونو کې په ګډه کار کوي، د پروژو سیمو ته ځي، د پروژو په اړه راپورونه برابروي، کلیوالي خلک او د پروژو قرارداد کوونکي شرکتونه د هغوی سپارل شوو دندو د ترسره کولو او حساب ورکولو ته متوجه کوي او خپل رول د هیواد بیا رغونې او بیا جوړونې په پروسه کې په ښه توګه لوبوي او د پروژو د پلي کولو په روڼتیا کې مرسته کوي. شوراهای انکشافی ولسوالی‌ها با گذشت هر روز نیرومندتر شده و صدایشان برای امور انکشافی در سطح ولسوالی‌ها و ولایات رساتر می‌گردند. آنها پروژه ها را طرح و پاسخگوی نیازمندی های موجود در ولسوالی می باشند. شوراهای انکشافی ولسوالی‌ها نقش عمده را در رابطه با دستاوردها و مسئولیت پذیریشان من حیث یک نهاد فعال انکشافی ادا نموده و می نمایند. با ایجاد شوراهای انکشافی ولسوالی‌ها در کلیه ولسوالی‌های کشور و در مراکز ولایات کشور توانسته است این پیش شرط مهم را تأمین نماید، یعنی مشارکت وسیع مردم را در امر توسعه روستایی به بار بیاورد.